الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فوائد العمرة. دا عمره فوائد بذكركم مختصر. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. دا بخاری و مسلم روایت ته. عمره یو کی او بل بیاو کې د دې په مېس کې چې څومره ګناهونه دي دا بل دې لپاره کفاره شي، او د حج مبرور لپاره بدل نشته مگر جنت. یو بل روایت کې راځي د ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عمره فی رمضان تعدل حجه او حجه معیه. دا د بخاری او مسلم روایت ده. عمره په رمضان کې دا برابر ده د حج یا د هغه حج چې زما سره چا حج کړي دومره ثواب ده. الله اکبر سبحان الله. نو په دې کې اشاره ده ته چې دا عمره دومره اجر او ثواب ده. دارنګي نور ثوابونه هم ډیر راغلي دي په احادیثو کې. د طواف اجر په مقدار لکه یو طواف چوکي او چکر لکه یو غلام چې آزاد کی او دومره اجر دی چې قبل فرض په احرام په حالت کې مړ شي نو سر باندې نه پټول شي او په دقه کې بخښه خول شي اول ته تلبیه کوونکې را پاوسی. دا سونه اجر دی. حجر اسود او رکن یمانی چې مسکی ګناونه دی ورجیدل. یو عظیمه فائدہ په حرم کې چې یو منځو کې یو فلاک او په مسجد نبوي کې چې یو منځو کې یو پزر باندې او دا فتوا کې د الله پر رحمت کې داخلي دل او حجر اسود د خپل کو گواہی وکړي. دا یو ریل یو کیمرا ده د خلکو تصویران کینچ کوي او چا چې خپل کړي په غبنه به گواہی کوي د قیامت پر ورځ. دارنګ رکن یمانی به هم گواہی ورکړي. دارنګ د زمزم وبچ وسکي ډېری پیدې دي لکه د هر مرض او جهل داغه لپاره علاج دی او چې په کم نیت وسکي بس هغه به الله تعالی نصیب کړي. او چې بیا ورسته سر وخره نو اللهم ارحم المحلقين، الله رحمك بمحلقين باندې. او په تواب کې دعاګانې واړي د حجر اسود او رکن یمانی په میز کې او دغه شانتي په حتیم کې منځ وکي او په صفا مروه کې دعاګانې غواړي. دا ټول فائدې دي کنه. د مسجد قباء زیارت اول ته 2 رکعات مسکول دا د عمرې په مقدار اجر او ثواب لري. التبا مقبره ته ورشي بقیع الغرقدو چې دغه مسنون طریقه الله بدل اجر درکې. احد شهدا او زیارت لبه ورشي التبا الله اجر درکې. خدا سے زیارت نه چې ته جزره مړو زیارت تر راغله بلکې په سنت طریقه بلال شي. اول تبع السلام علیکم اهل الديار من المؤمنین والمسلمین وان ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لنا ولكم العافيه. دا دعاګانې به وي او دا نور قسم فواید مشتا دعاګانې به الله قبل یو. لہذا د عمره غفلت نه پکار بلکې چې چا سونه وس کیږي نو عمره دی وکي بل دا چې عمره فقر ختمه. د دې ملګرو ته مرا کم خلک چې په دې ریاض او د حرم نه پنه اخوا او شام مضافات کې دي خپل ټیکسي ودروي او ما ډیرو ملګرو نه اوریدلم دي او یاره موږ چې کله عمره وکړو ټیکسي هم ودرول نو بس بیا شرال والله را ډیر مال را کو نو بس دا خو د الله نبی وعده کړی دا چې عمره چې کم دې فقر ختمي او چې کله دون کپیل پیسې نه درکې او یا په ټیکسي کې کاروبار وغیرہ نه او یا غربت طرف ته مایل کېږي نو ډایرک عمره لځي ګوره د عمر پته نه لګي کېدې شي بس په چټای باندې راشي او بیا لانل شي. ځکه عمر د چا سره وپانه کوي نو کم از کم کوشش کوي چې په هر میاش کې یو عمر سره کوي او د دې سره په مال کې برکت الله اچيو. نو لہذا فقر به الله ختم کی. الله رب العالمین موږ تاسو ټول ته توفیق راکړي چې د حرمین زیارت کو او د عمرو کې هم موږ شریک شو. الله رب العالمین دې په ټول مسلمانانو باندې ورحمېږي او الله رب العالمین دې هر کار په دغه ځای کې زمونږ شرکت یقین کی. وصلی الله تعالی محمد صلی الله علیه وسلم.